बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشي یم ملګرو نن مې په دې کلاس کې هغه جملې راوړې دي څوک چې وایي چې زه انګلیسي زده کول غواړم نو هغه دپاره دا جملې ډېرې اهمې دي هغه د کلاس بالکل تر اخره پورې وګورئ راځئ چې کلاس شروع کړو I rarely feel hungry زه ډېر کم وږی کېږم که یو کس وایي چې هلکه زه ډېر کم وږی کېږم یعنې لوږه راته ډېره کمه محسوسېږي نو په انګلیش کې به وایې I rarely feel hungry wear the shoe on the right foot بوټ سم واچوه اکثر زموږ کور کې ماشومان بوټانې ولټه اچولي او موږ ورته وایو چې بوټ سم واچوه نو په انګلیش کې به ورته وایي wear the shoe on the right foot I didn't recognize you ما ته ونه پیژاندې کوم موږ یو کس ته وایي چې ما ته ونه پیژاندلې موږ سره یو کس میلاو شو موږ ورته وایي چې هلکه ته خو ما ونه پیژاندې نو په انګلیش کې به ورته وایي I didn't recognize you to the point د کار خبره کوه کوم موږ یو کس ته وایي چې هلکه د کار خبره کوه هسې اوتې بوتې مه وایه نو په انګلیش کې به ورته وایي to the point such a mocker you are ډیر مفت خوري کوم موږ یو کس ته وایي چې مطلب ستا دا مفت هر څه ډیر زیات لګي یا ته مطلب مفت خوري مفت هر څه خوري نو په انګلیش کې به ورته وایي such a mocker you are wring the clothes کپړې نیچوڼ کړه کوم موږ یو کس ته وایي چې کپړې نیچوڼ کړه یعنې اوبه دې وکاږه نو په انګلیش کې به ورته وایي wring the clothes He is very hardworking. هغه ډیر محنتي دی. کوم موږ یو کس یادو چې هغه ډیر محنتي دی. نو په انګلیش کې به وایي He is very hardworking. These are mangoes. دا امونه دي. کوم موږ نه یو کس تفوس وکړي چې دا څه دي او موږ ورته وایي چې دا امونه دي. نو په انګلیش کې به ورته وایي These are mangoes. Hang on a minute. یو منټ صبر وکړه. کوم موږ یو کس ته وایي چې هلکه یو منټ صبر راته وکړه لږ نو په انګلیش کې به ورته وایي hang on a minute how do you do that ته دا څنګه کوي که یو کس یو کار کوي او موږ ورته وایي چې ته دا کار څنګه کوي نو په انګلیش کې به ورته وایي how do you do that I a Muslim زه یو مسلمان یم که د موږ نه یو کس تپوس وکړي چې ته څوک یې او موږ ورته وایي چې زه یو مسلمان یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I a Muslim You are a farmer ته یو زمیندار یې که موږ یو کس ته وایي چې ته یو زمیندار یې نو په انګلیش کې به ورته وایي You are a farmer Parrots are in the cage توتیان په پنجره کې دي کیج وایي پنجرې ته اسلام آباد is the capital of Pakistan اسلام آباد د پاکستان مرکز دی یعنی اسلام آباد د پاکستان دارالحکومت دی کوم موږ وایو چې اسلام آباد د پاکستان مرکز دی نو په انګلیش کې به وایي اسلام آباد is the capital of Pakistan He is your teacher هغه ستا استاد دی کوم موږ یو کس ته وایو چې هغه ستا استاد دی نو په انګلیش کې به ورته وایي He is your teacher My elder brother is liar. زما مشر ورور وکیل دی. وکیل ته په انګلیش کې وایي liar. Don't shirk work. د کار نه سترګې مه پټوه. که یو کس د کار نه پټېږي او موږ ورته وایو چې هلکه د کار نه سترګې مه پټوه نو په انګلیش کې به ورته وایي don't shirk work. So far so good. اوسه پورې هر څه ټیک دي. که یو کار روان وي او موږ وایو چې د اوسه پورې هر څه ټیک دي نو په انګلیش کې به وایي so far so good it is a sin call name کنځل کول ګناه ده کوم موږ یو کس وایي چې هلکه کنځل کول ګناه ده نو په انګلیش کې به وایي it is a sin call name do what you have to do وکړه چې څه کولی شي موږ یو کس ته وایي چې وکړه چې ته څه کولی شي نو په انګلیش کې به ورته وایي do what you have to do she is so skeptical هغه ډیره
شکی ده. کوم موږ یو ښځه یادو چې هغه ډېره شکي ده، نو په انګلیش کې به وایي she is so skeptical. speak your mind. د خپل زړه خبره وکړه. کوم موږ یو کس ته وایي چې هلکه د خپل زړه خبره وکړه، اکثر موږ پښتو کې وایي، نو په انګلیش کې به موږ داسې وایي speak your mind. wait outside. بهر انتظار وکړه. کوم موږ یو کس ته وایي چې بهر انتظار وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي wait outside. get lost. د مخې نه مې لرې شه. کوم موږ یو کس ته وایي چې هلکه د مخې نه مې لرې شه، هغه ته موږ غوسه کې وایي یا ورته داسې وایي، نو د هغې لپاره موږ استعمالولی شو get lost. hurry up. تادي کوه. خو موږ یو کس ته وایي چې تادي کوه یا زر کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي hurry up. don't worry. فکر مه کوه. یو کس فکر کی یو غم کی، موږ ورته وایي چې فکر مه کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي don't worry. how are you doing. څنګه یې. خو موږ یو کس ته وایي چې څنګه یې، موږ ورته دا هم استعمالولی شو how are you doing. where are you going. ته چېرته روان یې. که یو کس روان یې موږ ته تپوس کو چې ته چېرته روان یې، نو په انګلیش کې به ورته وایي where are you going. take a nap. لږ وخت سمله. که موږ یو کس ته وایي چې هلکه لږ وخت سمله یا لږه ډډه واچوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي take a nap. take rest. آرام وکړه. که یو کس ته موږ وایي چې هلکه آرام وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي take rest. what's bring you here. ته دلته څه پسې راغلی. که یو کس راشي او موږ ورته وایي چې هلکه ته دلته څه پسې راغلی، نو په انګلیش کې به ورته وایي what's bring you here. don't create problems. مسلې مه پیدا کوه. که یو کس ته موږ وایي چې هلکه مسلې راته مه پیدا کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي don't create problem. get up. پاسه. که موږ یو کس ته وایي چې get up پاسه. don't shy. مه شرمېږه. که یو کس ته موږ وایي چې مه شرمېږه، نو په انګلیش کې به ورته وایي don't shy. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته هغه جملې زده کړئ چې کومې موږ د انګلیسي زده کولو دپاره استعمالوو. یعنې یو کس غواړي چې زه انګلیسي د وس نه زده کول غواړم، نو هغې دپاره موږ دا کلاس جوړ کړی و. امید کوم چې کلاس به تر هیره پورې کتلی او کلاس به مو زده کړی هم وي. ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا بیل آیکن هم ورسوئ، ځکه چې د انګلیسۍ د زده کولو لپاره به تاسو ته د دې چینل نه همداسې ویډیوګانې میلاویږي. اوس ماله اجازت راکړئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې میلاویږم. د الله په امان.